قدرمنو دوستانو السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ صحتمند بیاست. ګرانو دوستانو زه وکیل احمد مهاجر غواړم تاسو ته په دې ویډیو کې د دې لارښوونه کوم چې څرنګه کولای شئ د خپل اومیګا پرو د والټو څخه یو والټ څخه بل والټ ته پیسې ولېږئ. تاسو ته په دې ویډیو کې د دې لارښوونه کوم چې څنګه کولای شئ د خپل ای والټ څخه ډپوزیټ والټ ته پیسې راولېږئ. نو لومړی به په دې خبرې وکړو چې ای والټ څه کار په مخ ولي او ډپوزیټ والټ. ای والټ هغه والټ دی که چیرې تاسو ته د باینري د حساب څخه پیسې جمع شي نو دا ستاسو په اختیار کې دي. تاسو هره لحظه کولای شئ له دې څخه خپل ډاونلاین ته سرمایه ګذاري وکړئ او د هغه اکاونټونه ورته فعاله کړئ او همدارنګه کولای شئ له دې څخه مختلفو والټو ته پیسې ولېږئ لکه باینانس، کوین بیس او همدارنګه بلاک چین. نو که چیرته تاسو د خپل ای والټ څخه پیسې ډپوزیټ والټ ته را انتقال کړئ نو په دې سره بیا تاسو کولای شئ چې یوازې د ډپوزیټ والټ څخه خپل ډاونلاین ته اکاونټونه فعاله کړئ، هغه ته سرمایه ګذاري وکړئ یا د خپل ډپوزیټ والټ څخه په اومیګا پرو کې خپلو دوستانو ته ولېږئ، د هغه ډپوزیټ والټ ته پیسې ولېږئ. نو زه به تاسو ته لومړی په دې ویډیو کې د دې لارښوونه کوم چې څه ډول کولای شئ د ای والټ څخه ډپوزیټ والټ ته پیسې راولېږئ. نو تاسو که چیرته اړتیا نه لرئ د ای والټ څخه پیسې مو ډپوزیټ والټ ته راولېږئ نو مه یې باسئ، ځکه که چیرې تاسو بیا وغواړئ باینانس ته ځینې پیسې ولېږئ نو بیا نشئ کولی د ډپوزیټ والټ څخه باینانس ته پیسې ولېږئ. نو که چیرې تاسو غواړئ خپلې پیسې مو والټ ته یا بټوې ته راولېږئ نو هغه به تاسو باید له ای والټ څخه لېږئ. نو زه مثلا غواړم چې اوس ډپوزیټ والټ ته پیسې راولېږم یا غواړم مثلا یو دوست یو ملګري ته په اومیګا پرو کې ولېږم. لومړنی د ای والټ څخه پیسې باید ډپوزیټ والټ ته را انتقال شي. له دې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ نورو دوستانو ته په اومیګا پرو کې د خپل والټ څخه پیسې انتقال کړئ. نو کله چې تاسو غواړئ د ای والټ څخه ډپوزیټ والټ ته پیسې انتقال کړئ را به شئ شاته دفتر ته. دلته به تاسو په ترانزیکشن باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دلته څو ګزینې تاسو ته خلاصیږي. تاسو به په لومړۍ ګزینه باندې کلیک وکړئ فین ترانسفر. په دې سره چې کلیک وکړئ تاسو ته به د دې اختیار ښکاره شي چې څه ډول کولای شئ د خپل ای والټ څخه ډپوزیټ والټ ته پیسې انتقال کړئ. نو قدرمنو دوستانو په دې انځور کې ګورئ په لومړي سر کې دلته سیلف دی یعنی د خپل ځان لپاره د پیسو لیږل. که چیرته تاسو غواړئ مثال نورو کسانو ته پیسې ولېږئ بیا به تاسو دلته اودر انتخابوئ، خو زه مثلا غواړم خپل ډپوزیټ والټ ته پیسې ولېږم. له هغه نه وروسته دلته تاسو ګورئ زما خپل یوزر نیم دلته ښیي مهاجر چې زما خپل نوم هم وکیل احمد دی او دلته د ای والټ څخه زه پیسې غواړم را انتقال کړم. په خپل اکاونټ کې کومې پیسې چې زما موجودې دي $20 دي 21.4 سنټه. نو دا پیسې راځي ډپوزیټ والټ ته. دلته به تاسو د پیسو تعداد مشخص کړئ څومره پیسې غواړئ د ای والټ څخه خپل ډپوزیټ والټ ته پیسې را انتقال کړئ. دلته به تاسو مثال زه $20 غواړم دلته یې را انتقال کړم $20. کله چې تاسو وغواړئ $20 دلته را انتقال کړئ د لاندې ستاسو څخه هغه ترانزیکشن پاسورډ غواړي، هغه ستاسو باید په یاد وي. هغه ما تیار کوپي کړی دی او دلته یې پیسټ کوم. له دې نه وروسته به راشئ په دغه شنه ګزینه سره به کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ دا پیسې به ستاسو ډپوزیټ والټ ته انتقال شي. نو قدرمنو دوستانو تاسو ولیدئ دا پیسې انتقال شوې. اوس مهال 4 سنټه زما په اکاونټ کې پاتې شول. نو بله لارښوونه به تاسو ته په یو بله ویډیو کې وکړم چې څه ډول کولای شئ د خپل ډپوزیټ والټ څخه نورو کسانو ته پیسې ولېږئ، مثال په اومیګا پرو کې د بل چا اکاونټ ته پیسې ولېږئ. نو قدرمنو دوستانو تاسو به ووینئ چې زما ډپوزیټ والټ ته څومره پیسې اضافي شوي دي. یو ځل بیا د سره
به ګورو چې زما د ای والټ څخه څومره پیسې ډپوزیټ والټ ته تللي دي. قدرمنو دوستانو تاسو وینئ چې ما $20 درلودل، ټوټال مې مکمل ډپوزیټ والټ ته انتقال کړ. $7 مې هم ډپوزیټ والټ کې درلودل چې اوس مهال $28 زه په ډپوزیټ والټ کې لرم. نو په بله ویډیو کې به تاسو ته د دې لارښوونه وکړم چې څنګه کولی شئ د خپل ډپوزیټ والټ څخه د نورو کسانو کوم چې په اومیګا افرو کې غړي دي د هغه والټو ته پیسې ولېږئ. نو په بله ویډیو کې به د دې مکمل لارښود تاسو ته وښایم. کامیابي مو غواړم. ښه ورځ ولرئ.